دا چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، ډېر خوشحاله یم چې نن په یو داسې پروګرام کې ګډون کوم چې د افغانستان د کلیوالي اقتصاد محصولات پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغانستان تر 80 سلنې پورې، یعنی تر 80 سلنې پورې ټول خلک د زراعت په کار و کښت بوخت دي او ښه لاسته راوړنې لري، او د اکثرو روزګار په زراعت اقتصاد پورې تړلی دی، او د همدې سیمو د زیارکښو بزګرانو په هڅو او خولې تویولو سره د افغانستان د ښارونو خام ارتزاقي مواد برابریږي، چې دا کار زموږ ښاري ژوند ته خورا لوی اهمیت لري. کرنه او باغداري زموږ د هیواد په اقتصاد کې ژورې ریښې لري او له کلونو څخه د افغانانو ژوند پورې تړلی دی. همداراز په معاصر وخت کې د څارویو، چرګانو، ماهیانو او د شاتو د مچیو فارمونه د خلکو ژوند او روزګار ته شکل او لوری ورکړی دی. د دولت په صفت باید موږ پر دې تمرکز ولرو چې د افغانستان زراعت ماشیني شي. اوس خو بزګر او دهقان د کلنګو بیلچې څخه کار اخلي، یعنی دا سخته ستړیا ده. د افغانستان د زراعت دغه که ماشیني شي، دا به یو قسم بزګرانو دهقانانو ته وسایي او اساني پکښې راشي. دا هم یو غټ کار دی او موږ د تجارانو محترمو چې موجود دي که نور ځایو کې دي چې دغه اساني وسایي د بزګرانو دپاره چې په څه طرز برابرېدلی شي باید برابره شي. د دې هدف ته د رسېدلو په موخه ډیره ضروري ده چې د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت زموږ د بزګرانو او د زراعتي محصولاتو د فابریکه لرونکو سره له نږدې کار وکړي او د اسلامي امارت دا هدف ترلاسه کړي. د بزګرانو د حاصلاتو د ډیرولو لپاره مهمه ده چې د کرنې وزارت پر دوی اصلاح شوي تخمونه وویشي. امروزی که با مناسبت 27مین نمایشگاه محصولات زراعتی تدبیر گردیده است، به افتخار رهبریت وزارت محترم زراعت واقعاً جای نهایت خوشحالی است که ما می توانیم محصولات زراعتی خود را که اکثریت هوایج افغانستان از همین طریق تأمین می شود، چون که افغانستان معمولاً یک کشور زراعت و مالداری در اینجا زیاد است. اکثریت فیصدی ملت افغانستان هم هوایج روزمره و هم هوایج اساسی خود را زیادتر از همین طریق تأمین می کند. یعنی در قرآن مبارک، در احادیث درباره زراعت بسیار اشارات زیادی شده است و اصلا زارع حقیقی الله تبارک و تعالی هست. انسان ها در روی زمین وسایل را تأمین می کنند و طرق مختلف زراعت و مالداری و اینها را گسترش می دهند و امارت اسلامی افغانستان ان شاء الله تعالی
درباره تولیدات داخلی توجه خاص خواهد کرد و کمیسیون اقتصادی با سرپرستی جناب محترم ملا برادر آخوند شب و روز در تلاش هستند که در رشته های مختلف، در بخش های مختلف ما چه قسم میتونیم اقتصاد افغانستان را گسترش بدهیم. و ابی کابینه روز دوشنبه همه کابینه امارت اسلامی افغانستان در این بحث داشتند که چه قسم میتونیم که در تمام نقاط افغانستان مخصوصا در زونها ما کمپلکس های اقتصادی، کمپلکس های زراعتی را ایجاد نماییم و زمین های الحمدلله خیلی زراعتی زیاد داریم ما در افغانستان. از این بعد انشاءالله زمین ها را هم به تجار داخلی و هم به تجار خارجی، هر کسی که بخواهد در این زمینه سرمایه گذاری بکند، انشاءالله امارت اسلامی سهولت ها را برای آنها ایجاد می کند. بیایند در زراعت افغانستان در بخش های مختلف در اینجا سرمایه گذاری بکنند و انشاءالله عن قریب و در بد کمال خان و همچنان کانال قشتپه در حالت انشاءالله تکمیل شدن است، کار شروع است. انشاءالله در صورت که این کانال ها تکمیل شوند افغانستان از نگاه زراعت نه اینکه خودکفا می شود، انشاءالله با دیگر کشورهای همسایه، با دیگر کشورهای منطقه و فرامنطقه انشاءالله صادرات خواهند داشت. چې الحمدلله د خدای تعالی فضل دی دا د دوهم کال دی موږ په دې نمایشګاه کې ګډون کوو. تېر کال هم دا نمایشګاه تاسو افتتاح کړه او انشاءالله سږ کال یې رنګ در پرو سږ کال لا نور هم ډېر سوی دي. په دې خاطر چې زموږ صادرات د پرو سږ کال هغه هدایات چې ستاسې وه چې موږ ته مو په اقتصادي کمیسیون کې کړي وه موږ پر هغه باندې پل ایښی دی او انشاءالله سږ کال زموږ صادرات د پرو سږ کال په پرتله ډېر سوي دي. د تېر کال صادرات او د سږ کال صادرات تقریبا 40% فرق درلودی. د تېر کال شپږ میاشتو او د اوس شپږ میاشتو صادرات تقریبا زموږ 15% موږ افزود یو او زموږ صادرات روان لري. دوهمه موضوع چې د هوایي دهلیز انشاءالله په ډېر ښه انداز سره او په قانوني شکل انشاءالله د افغانستان صادرات د دنیا ټولو نقطو ته رسي، خصوصا چین ته او د مځکې د لارې هم صادرات شروع دي د افغانستان د اسلامي امارت په مرسته باندې. زراعت وزارت یو مهم وزارت دی، یو کلیدي وزارت دی، یو اساسي وزارت دی. د افغانستان تقریبا 80 سلنه خلک په زراعت په مالدارۍ باندې بوخت دي. نو په دې بنیاد باندې موږ خپل مشرانو ته دا خبره کوو چې که زراعت ته توجه ورکړی شي، زراعت باندې مسله سوچ و فکر وشي، د زراعت پلانونه مسله ارزیابي شي، انشاءالله زموږ د ټوله دنیا د احتیاج نه خلاصېږو، په خپلې مټې باندې په خپلې پښې باندې درېږو، انشاءالله چاته به محتاج نشو. الله رب العالمین د زراعت او دارنګه د ونې د کښت اکای نامدار صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا څوک زراعت کوي او دارنګه ونې او د دې نه مقصد حیوانات، مرغان، انسانان خوراک کوي، دوی دپاره صدقه ده. نو نن دا نمایش، دا نندرتون دا د دې د وجې نه موږ چې موږ وکولی شو خپل داخلي تولیدات، هغه محصولات موږ تعریفي کړو او د تجار سره او د تجار د امارت مشرانو سره او دارنګه او د دهقان مشکلات واوریدل شي او موږ بازار موندنه وکړو او د دې لپاره مسله بازار پیدا کړو. په دې بنیاد باندې دغه نمایش یا دا نندرتون د دې وضعیت مسله دا انعکاس شوی دی.
موږ په کلني ډول د هیواد نفوس لپاره د 6.5 الی 7 میلیونه میټریک ټنه غنمو اړتیا لرو چې د داخلي تولید کچه مو د کال نږدې 4.5 میلیونه میټریک ټنه ده چې په همدې اساس 2.5 الی 3 میلیونه میټریک ټنه غنم موږ د کال واردات لرو چې دغه تشه به په خیر سره د خوشتېپې کمال خان سلما بندونو په جوړولو سره ډکه خلاصه کوي ترڅنګ به انشاءالله موږ نور هیوادو ته صادرات ولرو. موږ په د کال 7 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته ضرورت لرو چې 4.5 میلیونه مو خپله د کور دننه تولیدوي 2.5 الی 3 میلیونه موږ د بهره د نورو ملکو څخه صادرات افغانستان ته لرو چې موږ په ډېر نږدې راتلونکي کې د 2 کلو څخه تر 5 کلو پورې موږ ډېره تمه لرو چې موږ به خپل دولت د غلې د اړخه څخه د خودکفایۍ ترڅنګ باندې موږ به انشاءالله وکولی سو چې نورو هیوادو ګاونډیو همسایه هیوادو ته به موږ صادرات ولرو. د افغانستان اسلامي امارت د 1 کال په موده کې د کرنې او بولګولو مالدارۍ وزارت د لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو ته لنډه کتنه کوم. د کرنې او بولګولو مالدارۍ وزارت هدف او لید د خوړو د خوندیتوب د لوږې او خوارځواکۍ له منځه وړل او په هیواد کې د متوازن اقتصاد وده ده. د کرنې او بولګولو مالدارۍ وزارت د خپلې دندې د مکلفیتونو له مخې په تیر 1 کال کې د کرنې او بولګولو مالدارۍ په بېلابېلو برخو کې د خپلو امکاناتو په لرلو سره خپل فعالیتونه ترسره کړي چې لاندې یې ډول دی. لومړی برخه د کرنیزو او بڼوالۍ محصولاتو تولید د څېړنې اهمیت او ترویج او ارزونه ده. د هیواد په 21 څېړنیزو فارمونو کې په اصلاح باندې چې موږ تحقیقاتي فارمونه لرو موږ په افغانستان کې 21 څېړنیز یا تحقیقاتي فارمونه لرو چې 215 کرنیزو څېړنیزو تجربو پلي کول تر څو د کرنې د ودې لپاره مقاومت لرونکي او لوړ حاصل لرونکي ډولونه ورایټي ترلاسه کړو. په دې 21 تحقیقاتي فارمونو کې موږ هر راز د زراعت په برخه کې موږ تحقیق کړی دی هغه که د غلو دانو وي که د باغدارۍ وي که په نورو برخو کې د زراعت مربوط یا د کرنې مربوط موږ 21 تحقیقاتي فارمونه لرو چې عملا تر کار لاندې دي. په هر ولایت کې موږ غواړو چې د هغې باندې تحقیق وکړو او کوشش وکړو د هغې په ترویج کې چې د ټول افغانستان کې موږ د دغه تحقیق د لارې څخه افغانستان ته نور ټول شیان او دغه محصولات یا دغه غلې دانې یا دغه تحقیقات ترویج کړو. از ما دستپخت خانگی است که تمام مثلا کلچه و کیک و خجور و اینا کلش دستپخت خانماست که اینا را در کارخانه تهیه میکنیم و تقریبا 5-6 نفر از شاگردان داریم که ما همونجا با همه ما کار میکنیم. دیگه نمایشگاه امسال فعلا روز اولش از ما هنوز گفته نمیتونیم که این نمایشگاه چه قسم است و این نمایشگاه برای 4 روز است. ببینیم شاید روزهای دیگه فروش بیشتر باشه. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره